د سلطان محمود غزنوي رحمه الله په مورد د پاکستان د دفاع وزیر د ګستاخانه خبرو په اړه غبرګون. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له یو پاکستاني چینل سره په خبرو کې ویلي چې سلطان محمود غزنوي رحمه الله هندوستان ته د لوټ تالان لپاره تګ او راتګ کاوه او ګواکې خواجه آصف سلطان محمود غزنوي کوم قهرمان نه مني. د افغانستان اسلامي امارت د خواجه آصف دغه بې مسؤلیته خبرې په کلکه ردوي او دا له تاریخي واقعیتونو څخه د خواجه آصف ناخبري بولي. تاریخ شاهد دی چې سلطان محمود غزنوي رحمه الله هر ځل د مظلومو ولسونو خصوصا د مسلمانانو د نجات او ازادۍ لپاره هند او نورو سیمو ته تللی و او غزنوي رحمه الله د ټول مسلمه امت لپاره یو افتخار دی. دا چې د پاکستان د دفاع وزیر په کچه اشخاص دومره له حقایقو څخه ناخبره وي د تعصب ځای دی. یو پاکستانی مسؤل په داسې حال کې د سلطان محمود غزنوي په اړه ګستاخانه څرګندونې کوي چې د همدې هیواد په دفاعي میزایلو باندې د محمود غزنوي نوم ایښودل شوی دی. اگر که سلطان محمود غزنوي په اصل کې یو مسلمان افغان وو خو د سیمې د ټولو مظلومو او تر ګواښ لاندې ولسونو سره یې د خپل ایماني مسؤلیت له مخې همکاري او همدردي درلوده او د هغوی د سر او مال څخه دفاع خپل فرض ګڼل. هغه څه چې نن سبا یې خواجه آصف او ورته نور خلک هیڅ تصور هم نشي کولای.